واده کول غواړم خو زما نه مشران دورونه دي او هغو لا ودونه نه دي کړي. آیا زه هغو نه مخکې واده کولی شم او که نه؟ دا ښکلې مسله د پښتنو کې دا غټه جاښه ده. اول خو دې ورور ته دا ووایم چې ته وړوکی نه جنت ترې ځوان وي نو وړوکی به ګرځي شو، او بیا زه وړوکی یم او د 21 کالو یم. عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله واده کو د هغه عمر 11 کاله و، او دا اولنی زوی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د ده او د دې پلار په دې منځ کې 14 کاله فرق دی. زوی د پلار نه 14 کاله کشر دی. بس د 11 کالو په عمر کې 11 کالو په عمر کې واده کړی، ته د 21 کالو په عمر کې لا وړوکی یې. ناول خدای خبره. د هغې نه بعد بیا ده چې په الله باندې توکل وکړه، د واده پروګرام سیټ کړه، او دې دوه وروڼو چې کله الله له توفیق ورکړو واده پروګرام یې جوړ شو، بس کوي به ته د هغو د لاسه سره خپل ژوند خراب کړې. دلته موږ سره یو کس و، اوس مو چې تللی ملک ته نیایي نه، هغه په دې ویښتو کې سپین لګېدلي وي که نه و دې چې د 40 نه 15 خو په دې منځ کې ما ورته ویل ما واده څنګه اراده دې شتي که وایي زما نه مشران دورونه نور د هغو لا نه دی کړی. ما کیره بیا تا ته وخت ډېر دی ځکه چې دوی لا نور دي، ته خو وړوکی خس کې اوس د 40 او د 15 منځ کې لا وړوکی 50 نه سړی واوري بیا سړی سوچ شروع کړي چې واده به کوو که نه. شپېتو کې چې قبر ته کوز کړي قیسې ټوله ختمه شي. نه دا غټه غلطي ده زمونږه چې مشران وروڼه وایي ناست دي، او اکثر په جنکو کې دا ډېره غټه مسله وي مشران خویندې ناستې دي. خلک راشي دا کشره غواړي، نه موږ یې نه درکوو ځئ ښه کله به یې راکوو چې دا دوه واده شي بیا تاسو راشي، دوی به تاسو ته ناست دې خلکو به ډډه لګولي چې ستا دا 2 لوڼه واده شي دا 3 واده شي، بیا په دې 4 پسې درځي، په دې کمې پسې چې رالو او دغه سړی تا ته مناسب ښکارېدو جنې وله ورکړه، که 3 وایي که 4 وایي که 9 او 10 وایي. دا کوم ځای کې راغلي چې مشران واده نه یې کړی کشران به نه درکړي. ښه سبحانه دا تجربې خبره ده. اکثر د دې کشر رور د لاسه یا د کشرې خور د لاسه د نورو ته هم لار کولاوي داسې ډېر کېږي. ګوره دا کشر جنې واده شي که نو بیا د نورو پسې هم رشتې راځي، او داسې ولې نه شي چې کله یو سړی 2 واده وکړي د دې کشرې چې بچي شي هغه مشر ورسره وکړي شي دي که نه دي. د دې نه برکت الله هغه مشر له هم بچي ورکوي. نو دغه شان چې ته د کشر زوی له واده وکړي د مشرانو نه مخکې، او دا کشره جنۍ واده کړي د دې لویو جنکو نه مخکې مشرانو نه، الله به هغوی ته یو دروازې کولا وکړي. او ډېر ورته موږ دا وایو چې په الله باندې توکل وکړه د وس نه، په دې کې نه د مور پلار نافرماني شتي او نه پکې د وروڼو رشته پرې کول شي، او که هغو په دې باندې خفه کېږي نو الله ته سوال کوو چې الله یې څه کړي خوشحاله کړي، خو ته خپل ژوند مه خرابوه. والله اعلم.